مینه کوم من کېږه نوی او په تستې دربدي څوک نه حلالوینه ویا چې په اواز کې خو مې وشم هغه پخواني خوندې داسې ښایسته اواز مې دی او یا کوی با بچې راشي دا زوی وخت مې په یاد شو پخوا به ما داسې ښایسته سندرې ویلې او داسې ښکلې اواز مې وچېتې او شرکوز یې چېرته تللی وي چې ورک کړي ته ملګرو سره ناست وم ملګري تا ته ما سوزرې ویلي چې د خوشحاله سره مه ګرځه مه ګرځه هغه نه به ته څه عقل یاد کړي دا څنګه کور نه بار ناست یې بچې کور کې مې رټن شوي وو بس د بار هوا سره ووتلم تا ته ما یو خبره کوله دادا یا زه خوب خو نه وینم تا څنګه زما خدمت شروع وکړو لا په بچیا کې که نه بابا نه منه ته لکه چې اوس هېر شوی که یو خبره مې ورته کوله بابا ما ویلې که ستاسو غرض دی ته هم داسې زه ویم که خدمت وکړې وایه ښه خبره دې کوله دا خبره مې ورته کوله دادا ما ته واده وکړه واده اول به ماله واده کړې ماله ځوان زلمې پلار دې په کور ناست دی که چرکوز یې دا وخت تا دادا واده دی خود واده دی اوس چې داسې ووتلم 50 جنکې به را پسې یا خو ته څوک دې ته ګیا نه اچوي ځوان زلمې زوی دې کور کې ناست دی او ته د خپل ځان غم کې نو زه هم ځوان زلمې یم مثلا راځه رامیده شه چې پته دې ولګي که نه صحیح ده پلاره ته خو راته واده نه کړې زه ما خپل ځان غم کوم زه درنه لاړم ځه ته دې خپل ځان غم کوه او زه به دې خپل ځان غم کوم دا جنۍ به دلته چېرته ګورم اوه څومره ښایسته جنۍ روانه ده څومره ښکلي قدمونه لري ورځېږه چې دا کور یې معلوم کړه دا خو د صنوبر کاکا کور دی ورځېږه چې پلار مې خبر کړم چې دا جنۍ راته وکړي بچې یو خبره مې رایاده شي دلته دا ټکټر ته راولې دا ځای یې وکړې غنم به کرل غواړي جوار به کرل غواړي را روان جنې دی او دا صحیح خبره دې وکړه دا خو ما هم زړه کې اوس به ما ته څه لګورې خو ورشه ټکټر راول دونه پیسې خو نه لګي 8000 دا خو کېنو دا خو چې لګي او خو نه لګي دا ګوره بچې خټه موږ کله دې من موږ ډېرې پیسې موږ ورکړې موږ پلرونو نیکونو په دې من پیسې ورکړې دا ګوره هغه کور هم جوړ کړی دی صحیح خبره ده اوس زما زه اوس به ورشم بس زه ورشه تو سره خبره وکړو خو زر یې راوړه چې بس د فصل ټیم دی صحیح ده دا عبادت به ورشه به کور کې ډوډۍ به وخورو صحیح ده زه ورشه ځه داسې به اوسه پوه وي یوه جینۍ مې ونیله په سترګو دا ته راپاتې تا ته مې یو خبره ده شرکوز یا خپې مې ماتې شوې په ګرځېدلو په ټول کلي کې وګرځېدم یوه جینۍ مې ونه کتله نه که نه ضروري خبره ده دا نه شم پاڅېدی شرکوز یې په خبره پرېږدي خپې مې درد کوي پرې چې دا ما شمه لږ هلته یو جینۍ ده کومه ده توبه خدایه توبه جینۍ په نوم څنګه راپاتې دا ده بچې راشي ځوان یم ځوان جینۍ چېرته ده جینۍ د صنوبر کاکا لور ده زما د واده خبرې دې ورسره وکړه تا د واده څه کې ماتې وکړه دا ده ویمه واده دې ته په 100 کالو کې مې کوم او به ما له واده کې دا واده ما ته وکړه دا چانس یې تا ته به مې وکړم خو دا ما له واده دا وکړه یو له په مینه کېږي خدای به شي په تا باندې دا وکړم دا ما ډېره خوښه هغه نو له چې وایي څه نه وبای کنه هغه د میخو مالک چې دی هغه چې جوړ یې دا په شوي شو دا کوی چیرته دې ستوري پوری دا دی دا دی څه کې دا ده وایي دل ماته کې ورته تا ته ګیټ خو دا دی نو شرکوز یې بس خوشه کې ماله دې پایا شجنانه بای پوچی ګلخانه ته دلته څه کې لا لا خیر څنګه چلې شوی ګلخانه خیر خیرات یې خدای جوړي تبع یې حاجه خیر په خیر څنګه نه راوځي ما یا په خیر څنګه چل دي څنګه یې ګلخانه خیر دې ته څنګه ستا حالات څنګه دي ولا خیر خیرات یې ګلخانه څنګه وی ځای خو نشته نه نه حق لري ده تاسو یې می یو ضروري خبره وه څه خبره ده د لا یو کوڅو خبره خو نه ده راځه چې دې خو هي پوت لري راځه چې زه کور ته راځه کېنه نو انډیواله څنګه چل د ګلخانه خبره کوه یا شنو بیحانه خلمی غاجه یو خبره وایه ده نه نشته
خدای مې والا جو خبره هغه ته چې وی کوم دې ته وکنه یاره وی کنو بس زه خو به نه خفه کېږم بس دغه مې دغه عادت خوښېږي که چې واچوه. خبرې باندې نه خبرې جاکې چوندې نشوال نشوال ته راکړه نو خبره دا ده چې شوقي دی چې دی دا ما نه واده غواړي اول ته وی ما ویلي چې ځوان ځای مې پلار دې په دې کور کې یاوړي اول د دې غم وکړه خو بس نه منې کېږي هغه وایي نو د دې لور مې خوښه ده نو ستا څنګه خوښه ده یاره زما خو خوښه ده نو بس زه به څه ویم نو زه به کور کې مشوره وکړم نو مشوره خو وکړه خو دا جنۍ ته دې غږ کړی وي چې که لیدلې مو چې څنګه ده ښځه به ورته وکړم ای بچې ګل صنم بچې راشه دلته دا لور ده دغه ده بس دغه لور مې ده بچې زه بیا د لور سره واده وکړم ته دې پلار سره واده وکړه دا څه ګاډي دا څه دا ګاډي واړې تاسو هسې کړی دي هسې خوله مې خطا ته شوه زما رشتې ته راغلی کو ځان رشتې ته راغلی پتا مې پېنځو نشي نو دا به ښه دی نو نو بیهانه دا څه هی دی چې ښه وخت واده وکړو بس در مې زه لاندې والا او بس راتوان کې اتوار ته به ټولې یې شو جن ویسې ځکه مې کې ماشو مونږ به جنانو لاړ شو زه بس په مخه دی ښه خوشحاله او بس اخپي وباسې نو په مخه هم ښه شه بس ځئ نو دا راځي ځئ نو نه نو ځو او دا چې وي دا ده لاړو سلام علیکم وعلیکم سلام یا ژویله خو مې ښځه وکړې اوس غم زما دی څومره خوند به کوي چې زما د زوی ډولۍ مې په یو ځای شي وته یا دغه وجه بومه چې به ځان ته چې جوړ شو چې یو وایي ځان خبرې ورسره کومه توکل په خدای وایه توکل په خدای بیا وایي به ودرځوم چې هر څه چې جوړ شو سودا پسې ډېر ټیم وخت چې تاسو څنګه چېرته لاړل السلام علیکم وعلیکم څنګه بچې راغلې سامان یې راغلی سودا مودار څه پورا سره خیره بس متارین وکړه بچ سبا ریډي د خیره کاته په خیر خلاص بس صحیح سبا به د خیر اتوار د جنګ راوړي بس ځکه سره دا کاته په خیر خلاص چې موږ هم د السلام علیکم داجی وعلیکم السلام څنګه دی داجی ټوکېږي بچې شخصه توی به باندې سامي باندې سبا زما واده دی چې وګاډي کا پکې لږ ګرم شي واده چای کوز دې من پسې او دا ته پسې دا واځي کې چې زما نصیب نشته ډېر منه بابا دود پاد مه لګوه بچې زه ګټې لاړم دې وخت کې شپې ونه غځې زما واده به پاتې شي بچې زه نه لاړم تا په دې وخت کې دا داجي شپې وغځولې زما واده بیا پاتې شو